بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي موږ دلته په ایران کې د ایرانیانو سره کار کوو، اکثره وخت د ایرانیان هغه زموږ پیسې نه راکوي، راڅخه خوري. نو بیا که چیرې موږ لاس د دوی پر ځینو مالو برسي، آیا موږ ته جایزه ده چې د دوی مالونه په غلا ځینې واخلو که نه ده جایزه؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې زموږ د حنفي مذهب فتوا دا ده چې یو چا د چا حق طلب کړی وي، غصب کړی وي او نه یې ورکوي، که چیرې هغه شی د ده پر لاس پیښ سي کم چې د ده ورباندې دی، مثلا ستا تومن ورباندې وه، تومن در باندې پیښ سول، ته کولی سې چې دا تومن واخلې، او که چیرې تومن نه وه بلکې د ده موټر باندې دې لاس بر سو، پر زرو دې لاس بر سو، هغه بیا درته جایز نه دي. هغه جنس اخیستلی سې کم جنس چې ده ستا څخه غصب کړی دی، بل جنس درته جایز نه دی. بحر رایت جلد 9 صفحه 102. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.